السلام علیکم زیم صاحب زار او تاسو کته صاحب زار افیشل یوټیوب چینل نن نه ویډیو کې به موږ خبره کوو په سکرین ریکارډینګ باندې ډیر مرګري موږ ته میسجونه کوي چې ټولو نه بیسټ کی سکرین ریکارډر چې دی هغه کوم یو دی د ویډیو شروع کېدنه مخکې یو وړي شانتي ریکوست کچرته تاسو زموږ چینل باندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ نو دا ویډیو ضرور شیر کړئ ټولو نه بیسټ سکرین ریکارډر چې دی هغه دا دی د هغې یو څو سیټینګ دي چې هغه تاسو ته زه ښایم هغې کې اول نه دی آډیو سیټینګ کې مایکروفون دی انټرنل آډیو ده نو که تاسو دغه شانتې په دې باندې ریکارډینګ کوئ نو تاسو خپل چې دی هغه مایکروفون باندې پرېږدئ او دې کې انټرنل هم دی او انټرنل مایکروفون هم دی دویم چې دی هغه دی ویډیو سیټینګ کې تاسو خپل ویډیو چې دا هغه په مختلف قسم کې اخیدی شئ 720p آټو دغه دی کې درې څلور اپشنونه دي تاسو کوم قسم ریکارډینګ کوئ هغه سایز باندې خپله ویډیو پرېږدئ دریم دی دا په آټو باندې دی بیا تاسو چې کوم ریکارډینګ کوئ چې هغه تاسو چې دغه د فون میموري کې سیو شي یا د هغه په کارت کې سیو شي هغه تاسو دغه شانتې سیو کولی شئ دریم چې دی هغه دی ویډیو سیګمنټ سایز مثال کې تاسو ریکارډینګ کوئ او ستاسو ویډیو چې دا هغه 2GB نه بره شله نو ستاسو ویډیو سټاپ کېږي نه او اټومیټک به بل کلپ شروع کېږي 2GB به ریکارډ شي او هغې نه بعد به بل کلپ شروع شي دا ډېر د کمال اپشن دی کې موجود دی بیا دی کې نور هم ډیر زیات بهترین اپشن دی کې موجود دی که تاسو بیا دی کې برش هم وګورئ تاسو څه باندې شیشې هایلایټ کوئ مثال کې اوس زه هایلایټ کوم برش باندې به زه کلیک کوم که تاسو ته ویښ ښکاري دا راغلی مثال کې دا زه هایلایټ کوم پکې دا زه هایلایټ کوم یا دې ته موږ د تیر نشان کوو دا به ورته زه تیر نشان کوم دې ته به زه څه هم تاسو پکې هایلایټ کوئ نو هغه تاسو دې کې په بهترین انداز باندې هایلایټ کولی شئ دا هم دی دې کې بیا ډېر قسمونه دي چې تاسو دې کې ځان له بیا کوم یو خوښوئ دا پکې هم دی نو دغه شانتې دي کې تاسو هر قسم ویډیو پکې جوړولی شئ او خپل ویډیو دې کې تاسو کمپریس کولی هم شئ او مثال کې تاسو ریکارډینګ کوئ او هغې کې تاسو له د سکرین شاټ ضرورت وي نو دې کې تاسو خپل د ویډیو سکرین شاټ هم واخیستلی شئ او دې کې ټولو نه کمال او بهترین اپشن دې کې دا دی چې دې کې تاسو ریکارډینګ کې خپل ویډیو هم راولئ نو دا تاسو ګورئ کیمرا ریکارډ دا زما ویډیو پکې آن شله ریکارډینګ هم کېږي او زما ویډیو چې هغه به هم چالو وي بیا دې کې ترش فایل دی په دې باندې به دغه شان پرېږدئ بیا تاسو لینګویج دې کې هم آټو پرېښودی شئ او تاسو په اردو باندې پرېږدئ که په څه باندې هم پرېږدئ هغه تاسو پرېښودی شئ نو د دې نوم چې دی ایکس ریکارډر تاسو به لاړ شئ هلته پلی سټور ته هلته نه به ایکس ریکارډینګ ډاونلوډ کړئ ایکس ریکارډر به ډاونلوډ کړئ نو ټولو نه بهترین او ټولو نه زیات استعمال شوی دا ایکس ریکارډر دی امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښ شي که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ د نوي ویډیو دپاره هم د راکړه اجازت تلوي الله پامان